بسم الله الرحمن الرحیم. سلام او احترامات دې ورسې قدرمن لیدونکو تاسو ته ستاسو محترمه کورنۍ ته او ټول هغه زده کوونکو ته چې زموږ ورځنۍ ویډیوګانې په منظم ډول باندې ګوري، چینل مو سبسکرایب کوي او موږ سره په درسونو کې برخه اخلي. هیله مند یم تاسو ټول جوړ او روغ اوسئ او د روغتیا جامې په خپل تنو باندې ولرئ. بیا هم زده کوونکو تاسو ته ښه راغلاست وایم یو ځل بیا هم زموږ نن ورځې درسي ټولګې ته. زده کوونکو خپل درس پیلوو. مضمون مو بیا هم فزیک ده. د درس عنوان مو هم زده کوونکو د فارنهایت ترمامیټر او یا هم د فارنهایت د تودوخې درجه ده چې ستاسو کتاب کې زده کوونکو د تودوخې درجې په نوم دغه عنوان تاسو ته واضح کړی ده، خو زه تاسو ته د فارنهایت ترمامیټر نوم هم ورکوم ځکه چې تاسو وپوهېدلی حرارت څه شی ده، خپله حرارت په څه شي باندې اندازه کیږي او څه ډول ترمامیټرونه موږ لرو چې له دې جملې څخه تاسې د سلسیوس ترمامیټر او یا هم د سلسیوس د تودوخې درجه تاسې ولوستله. نو زده کوونکو دغه مبحث تاسې کولی شئ د خپل کتابونو په 9مه پاڼه کې پیدا کړئ. زموږ چینل سبسکرایب کړئ او همدې ترتیب باندې زموږ ورځنۍ ویډیوګانې په منظم ډول باندې تعقیب کړئ تر څو زده کوونکو تاسې دغه فزیک چې د 12م ټولګي ده په منظم ډول باندې تاسې تر پایه پورې ورسوئ او زده یې کړئ. زده کوونکو بیا هم د خپل درس په ادامه وایم چې د فارنهایت ترمامیټر یا هم د فارنهایت د تودوخې درجه. زده کوونکو د فارنهایت تودوخې درجې په ترڅ کې زه باید اول تاسو ته یادولی شم چې موږ زده کوونکو ولوستله چې موږ یو آله لرو چې د ترمامیټر نومیږي یا هم ترمامتر نومیږي یا هم میزان الحراره ورته موږ ویلې چې د تودوخې درجه موږ ته ټاکي یا هم تودوخه یا حرارت پرې اندازه کیږي. نو موږ ترمامیټر وویلې. زده کوونکو ترمامیټر په ترڅ کې موږ وویلې چې تودوخه کولی شو د ترمامیټر په واسطه باندې یا هم دغه ترمامیټرونو ډولونه په درې ډوله باندې دي چې هغه عبارت وو لومړی د سلسیوس د تودوخې درجې یا هم ترمامیټر، د فارنهایت د تودوخې درجې یا هم ترمامیټر او دریم یې هم زده کوونکو د کالوین د تودوخې درجې یا هم ترمامیټر نومیږي. دا چې دغه ترمامیټرونه څه شی دي، تاسې د سلسیوس ترمامیټر په اړه وپوهېدلئ زده کوونکو چې معمولا د خلکو منځ کې او یا هم هغه څوک چې هغه استعمالوي زموږ او تاسې منځ کې چې کله غواړو تودوخې درجه معلومه کړو د سانټیګریډ ترمامیټر په نوم مشهور ده. راځو زده کوونکو نن فارنهایت ترمامیټر په ترڅ کې وایي د فارنهایت زده کوونکو د لومړی دا باید ووایم فارنهایت تاسو ولوستل چې دغه سانټیګریډ یا هم سلسیوس ترمامیټر چې د زموږ او تاسې منځ کې ډېر مشهور ده او موږ تودوخه پرې اندازه کوو، خو فارنهایت ترمامیټر زده کوونکو معمولا زموږ لخوا د استعمال وړ نه ده. دا هم زده کوونکو یعنې دا باید ووایم چې زیاتره اسیایي کشورونو کې د استعمال ډېر کم ده او نه کیږي استعمال یې، یا هم زده کوونکو په اصطلاح باندې ووایي چې اسیایي کشورونو کې د استعمال نشته ده. د فارنهایت ترمامیټر یا هم تودوخې درجه د ګابریل فارنهایت په خپل لابراتوار کې د لومړي ځل لپاره وایي دغه صفر ټیټترینه درجه وټاکله. زده کوونکو د لومړي ځل لپاره یو عالم چې څه شی نومیږي ګابریل فارنهایت، زده کوونکو د لومړي ځل لپاره د فارنهایت د تودوخې ترمامیټر یا هم تودوخې درجه یې وټاکله، پیشبیني یې کړه، پیشنهاد یې کړه موږ او تاسو ته او دا یې ورسره اضافه کړه. دغه زده کوونکو دغه تجارب دغه ګابریل په کوم ځای کې کړي په خپل لابراتوار کې. زده کوونکو لکه څنګه چې دغه ساینسپوهان تاسو پیژنئ خپل تجاربو په لړ کې دوی ځان ته مخصوص ځایونه لري، لابراتوار لري چې دوی کې زده کوونکو دې لابراتوار کې ټول لابراتواري توکي دي او یا هم ورته وایي چې ټول د تجربو او یا هم هغه څه چې دوی پیشبیني کوي، هغه څه چې زده کوونکو دوی تجربه کوي او وروسته خپل تجارب موږ سره شریکوي او هغه څه چې دوی د خپلو تجربو په لړ کې لاسته راوړي. دې ناحیې کې زده کوونکو دوی یو اتاق لري او یا هم موږ ورته وایي چې لابراتوار لري، په هغه کې زده کوونکو ټول هغه تجارب توکي دي چې هغه ورڅخه ګټه اخلي. ښایي ګابریل هم په دې نتیجه کې د لابراتوار خپل لابراتوار کې دغه پیشبیني وکړه، د په خپل لابراتوار کې ترمامیټر درلودو او داسې وویل چې صفر درجه ټیټترینه درجه او د انسان د بدن نارمل درجه زده کوونکو د فارنهایت په اساس باندې څه وښودله د انسان د بدن تودوخه یا هم زده کوونکو درجه تاسې د فارنهایت په اساس باندې 96 درجې وښوده. زده کوونکو درجې وټاکله. قدرمن لیدونکو تاسې به وپوهېږئ په دې باندې چې تقریبا د انسان
د بدن دغه تودوخه چې ده د 2 نه تر 8 پورې تقریبا پیش بیني شوې ده، خو اصل نارمله د انسان د بدن تودوخې درجه موږ چې زده کوونکو نارمل حالت کې 29 درجې ده. 29 درجې څه شی؟ سانتیګریډ د زده کوونکو د موږ او تاسو په سلسیوس ترمامیتر په اساس باندې. خو ګابریل د خپل لابراتوار د تجربې په لړ کې داسې وایي 0 درجې زده کوونکو ټیټترینه درجه او د انسان د بدن د تودوخې دغه درجه 96 درجې یې وټاکله. 96 درجې د انسان د بدن تودوخه د فرنټهایټ ترمامیتر په اساس باندې د پیش بیني کړه. زده کوونکو دا چې د 96 درجې ولې وکړه او د کوم اساس په اساس باندې دغه 96 درجې د انسان د بدن تودوخه یا هم حرارت یا هم د ترمامیتر درجه یې وټاکله، د دې راز باندې زده کوونکو لا اوسه پورې څوک پوه نه دي دا چې ولې او څه علت و چې 96 درجې یا هم 96.6 یې وټاکله معلوم نه دی. نو زده کوونکو تاسو ته ما وویلې چې سانتیګریډ په اساس باندې دغه زده کوونکو انټروال یې د 2 نه تر 8 پورې ده، خو په نارمل ډول باندې 29 درجې سانتیګریډ د انسان د بدن نارمل تودوخه یا د تودوخې درجه ده. زده کوونکو موډرن ترمامیتر کې د انسان د بدن تودوخه زده کوونکو دغه خپله ګابریل د خپل موډرن ترمامیتر په ترڅ کې بیا هم د انسان د بدن تودوخې درجې 96.6 درجې فارنټهایټ وښودله، یا هم وی چې د انسان د بدن تودوخه د 96.6 درجې فارنهایت سره مطابقت کوي. وروسته وایي سربیره پر دې زده کوونکو په صفحې کې د اوبو د زده کوونکو تابان دغه فارنهایت تاسو زده کوونکو دغه یو ترمامیتر فکر وکړئ، دغه ناحیې درجې دي. قدرمن لیدونکو دغه وایي ګابریل وایي چې دغه د صفحې پر مخ د چیسي صفحې پر مخ باندې د دې ترمامیتر د صفحې یا هم اسکیل پر مخ باندې دا وایي چې د اوبو د انجماد نقطه 22 درجې فارنهایت، د اوبو د انجماد نقطه څو درجې 22 درجې فارنهایت، او د غلیان نقطه زده کوونکو د غلیان نقطه -212 فارنهایت وټاکله. -212 فارنهایت د غلیان نقطه وټاکله. نو زده کوونکو دغه ګابریل د دې تجربو په لړ کې چې په لابراتوار کې ترسره کړې وي وایي د صفحې پر مخ یا هم د اسکیل پر مخ باندې د څه شي اسکیل پر مخ باندې د ترمامیتر د اسکیل پر مخ باندې زده کوونکو وایي د اوبو د انجماد نقطه 22 درجې فارنهایت چې دې ناحیې کې ما تاسو ته نښانه کړې ده 22 درجې د فارنهایت، او همدې ترتیب باندې د غلیان نقطه دغه زده کوونکو انجماد وه، د څه شي انجماد؟ اوبو انجماد نقطه ده. دغه هم د اوبو د غلیان نقطه زده کوونکو څو یې وټاکله 212 درجې فارنهایت. 212 درجې فارنهایت په ترڅ کې زده کوونکو ویلي د 22 نه تر 212 درجې فارنهایت پورې دې ناحیې کې چې ویلي دي وایي دغه د فارنهایت درجې سره سمون خوري. تقریبا 22 درجې زده کوونکو د څه شي نقطه د انجماد او 212 درجې د فارنهایت د غلیان نقطه ده. زده کوونکو چې په دې ناحیه کې بیا یو هم داسې تشریحات یې ورکړی ده او ویل شوي دي چې دغه درجه د سلسیوس یا هم سانتیګریډ درجې په اساس باندې د 0 درجې سانتیګریډ نه تر 100 درجې سانتیګریډ پورې سمون خوري. زده کوونکو ځکه چې تاسې په څه شي کې ویلي د سلسیوس په ترمامیتر کې مو وویلې وایي که چېرته دغه ترمامیتر په دې ډول باندې وي او دغه ناحیه بیا هم تاسو ته درجې ورښکاره کوي، دې ناحیې کې تاسو 0 درجې د سانتیګریډ په سلسیوس ترمامیتر کې وښوده څه شي درجه ده؟ انجماد نقطه یا هم د یخ وهلو نقطه ده، او د غلیان نقطه څو درجې وه؟ تقریبا 100 درجې سانتیګریډ ته چې دغه تودوخې درجې حرارت ورسیږي مایع په جوش باندې راځي. خو دې ناحیه کې وایي چې 22 درجې د فارنهایت د انجماد نقطه 212 درجې د فارنهایت د غلیان نقطه چې دې ناحیه کې هم ما تاسو ته لیکلي دغه برابر ده د سلسیوس درجې د 0 درجې نه تر 100 درجې سانتیګریډ پورې چې زده کوونکو تاسو ته بیا هم وایم غلیان د غلیان نقطې سره مقایسه اچوئ او همدې ترتیب باندې د انجماد نقطې د انجماد نقطې سره مقایسه کوئ. زده کوونکو بیا هم وویلې چې دغه په دې اندازه باندې توپیر یې درلودو. په کوم اندازه باندې؟ د 0 درجې نه 100 درجې سانتیګریډ پورې. په سلسیوس کې 22 نه تر 212 فارنهایت پورې دغه
په فرنهایت د تودوخې درجې کې. نو قدرمن لیدونکو راځئ دې ناحیې کې زه تاسو ته یو دوه رابطې معرفي کړم چې دغه رابطې تقریبا د فرنهایت او سیلسیوس او یا هم د فرنهایت د تودوخې درجې او د سیلسیوس یا سانتیګریډ د درجې اندازهګیري په منځ کې دغه رابطه شتون لري. زده کوونکو ټي سي یعنې دې ناحیې کې تاسې تودوخې درجه د سانتیګریډ په اساس باندې پیدا کوئ مساوي کیږي. ټي اف د تودوخې درجه د فرنهایت چې تاسو درکړې منفي 22 درجې، ځکه په 22 درجو کې فرنهایت یخ وهو او به یخ وهلې پر 9 باندې. دغه زده کوونکو بیا هم تاسې کولی شئ په 2 داسې شاخو باندې تقسیم کړئ چې ډېر اسان ډول باندې تاسې که چېرته غواړئ زده کوونکو د تودوخې درجه په سانتیګریډ په اساس باندې پیدا کړئ او فرنهایت د تودوخې درجې تاسو ته درکړې وي، د دې رابطې څخه تاسې کار اخلئ. ټي سي مساوي کېږي 5 پر 9 ټي اف جمع، یعنې زده کوونکو ټي اف د فرنهایت د تودوخې درجه ده منفي 22 او ټي سي مساوي کېږي 9 پر 15 ټي اف جمع 22، یعنې زده کوونکو دې ناحیې کې دغه کسر معکوس شوی ده. تاسې وینئ 9 پر 15 شوی ده، خو د علامه د ټي اف منفي 22 او ټي اف مثبت 22 ته تبدیل شوې ده. دې ناحیې کې به تاسو ته د څه شي تودوخې درجه درکوي؟ د فرنهایت د تودوخې درجه به درکوي. تاسو به په دې فرمول او رابطه کې اچوئ زده کوونکو، په نتیجه کې څه شی تاسو پیدا کوئ؟ د تودوخې درجې حرارت د سانتیګریډ په اساس باندې. نو قدرمن لیدونکو تاسو په دې ناحیې کې بیا هم تاسو خپل پاملرنه وکړئ. په دې ناحیې کې قدرمن لیدونکو لکه څنګه چې ما تاسو ته رسم کړو او بیا هم یو مقایسه ما د سانتیګریډ یا هم سیلسیوس ترمامیتر ترمنځ او فرنهایت ترمامیتر ترمنځ ما وکړله. تاسو ته هیله مند یم زده کوونکو چې تاسو د خپل تیر درس ویلی او تکرار کړی وي تر څو تاسو په نوي لوست باندې هم پوهېدلی وئ. نو بیا هم زده کوونکو که چېرته تاسو په دې ناحیې کې کوم مشکل لرئ تاسو کولی شئ خپل مشکلات کومنټونو کې ولیکئ. قدرمن لیدونکو تر بیا چې زه ستاسو چوپړ کې حاضرېږم او تاسو ته د فرنهایت د تودوخې درجې او سانتیګریډ د تودوخې درجې مثالونه کارومه، تاسو په لوی او بښونکي مهربان الله باندې سپارم. ښه وخت ولرئ. الله پامان.